د غرونو او شنو درو ترمنځ یو ښکلی کلی پروت و. هلته سیند بهېده، مرغان به الوتل، خو د دې ښکلا تر شا یو ناسم فکر ژوند کاوه. کلونه خلکو باور درلود چې هلکان د ځواک لپاره پیدا شوي دي او انجینې هغه یوازې د مسؤلیت لپاره ګڼل کېدې، لکه د دوی خوبونه چې ارزښت نه لري. کله به چې هلک وزېږېده، ډولونه به وهل کېدل، خلک به خوشحاله وو او نړۍ به روښانه ښکارېده. خو کله چې به نجلۍ وزېږېدله، چوپتیا به وه، هغه چوپتیا چې زړونه ماتوي، او خلکو به ویل چې خیر دی، بل ځل به هلک پیدا شي. هلکان به ښوونځي ته تلل، ساینس، ریاضي او تاریخ به زده کول. دوی ته به ویل کېدل تاسو هر څه جوړېدای شئ. نجونې به په کور کې پاتې کېدې، پخلی، پاکوالی او د ماشومانو ساتنه به یې کوله. هغوی ته به ویل کېدل دا ستاسو مسؤلیت دی. د نجونو پر مخ دروازې تړلې وې، خو د هغوی په زړونو کې هیله لا ژوندۍ وه. په همدې کلي کې یوه نجلۍ اوسېده چې نوم یې مینه و. هغې به غرونو ته کتل او له ځانه به یې پوښتل آیا زما لپاره هم اسمان شته؟ مینه زړوره او ځیرکه نجلۍ وه. هغې به تل غوښتل چې نړۍ وپېژني. هغې به غرونو ته کتل او لوی خوبونه به یې لیدل. مینې به تل له ځانه یوه پوښتنه کوله چې ولې ځواک یوازې د هلک نوم دی. یو ورځ کلي ته یو ځانګړی میلمه راغی. هغه د سولې او عدالت پیغام راوړ. هغه یو مهربانه ښکلی انسان و، پاچا خان بابا. د کلي ټول سړي په باغ کې د ونو لاندې سره راټول شول. سړي مخکې کېناستل، ماشومان چوپ وو، خو ښځو ته اجازه نه وه. خو مینه په پټه راغله. هغه د یوې ونې شاته ودرېده تر څو څوک یې ونه ویني. پاچا خان بابا په قوي خو آرام غږ وویل برابري عدالت دی. که هلک کولی شي مشر شي، نجلۍ هم کولی شي. ملت هغه وخت پرمختګ کوي کله چې خپلې لوڼې شاته پرې نږدي. مینې په غور واورېدل. دا خبره یې زړه ته ورسېده. لومړی ځل و چې چا یې په خوبونو باور وکړ. له هماغې ورځې وروسته مینې په پټه زده کړه پیل کړه. کله به چې ورور لوستل، هغې به غوږ نیوه. کله چې به یې ورور لیکل تمرین کاوه، مینې به په شګه کې تورې لیکل، ځکه مینې قلم، کتابچه او پنسل نه درلودل. هغې باور درلود که هلکان زده کړه کولی شي، نو زه یې هم کولی شم. یو ورځ د کلي کوهی خراب شو، اوبه بندې شوې، کلی له ستونزو سره مخ شو. سړو هڅه وکړه تر څو کوهی جوړ کړي، خو بریالي نه شول. مینه مخکې شوه. هغې وویل اجازه راکړئ زه هڅه وکړم. لومړی خلکو وخندل، خو بله لاره نه وه. مینې په حوصله او باور سره کار وکړ. څو شېبې وروسته اوبه بیا راووتلې. د کلي خلک چوپ پاتې شول. خلکو د پاچا خان بابا خبرې په یاد راوړې. د کلي خلک پوه شول چې برابري یوازې وینا نه ده، حقیقت دی. ورو ورو کلی بدل شو. انجینو ښوونځي ته تګ پیل کړ، او له هغې ورځې وروسته کله چې ماشوم زېږېده، که هلک و که نجلۍ، ډولونه یو شان وهل کېدل، ځکه چې اوس د کلي خلکو زده کړي ول برابري دا نه ده چې ښځه او سړی یو شان وي. برابري دا ده چې ښځه او سړی یو شان فرصت ولري. له اوږدې مودې وروسته مینه انجینره شوه. هغې د خپل کلي وړوکی کوهی په یو ستر د اوبو په بند بدل کړ. کله چې ټولنه د خپلو لوڼو وزرونه پرې کړي، خپل راتلونکی پرې کوي. خو کله چې هغوی ته د الوتلو اجازه ورکړي، ټول ملت الوتنه کوي. کله چې اوبه بیا له کوهي راووتلې، خلک چوپ شول. دا یوازې اوبه نه وې،
دا د فکرونو ماتېدنه وه، دا د ناسم باور رنګېدل ول. هغه نجلۍ چې کمزوري ګڼل کېده د ټول کلي ژغورونکې شوه.